دغه وجه ده چې دنیا کې خفګان به ډیر وي او خوشحالي کمه ده. یو سړی به ګوري به خاندي خوشحاله به مونږ او تاسو په ګومان کوو چې دی به خوشحاله وي، خو نه. خوشحالي خندا ته نه وایي، ښایسته جامو ته نه وایي، ښایسته ګاډي ته نه وایي، ښایسته کور ته نه وایي، ښایسته جیداد ته نه وایي. خوشحالي دا یو نعمت دی چې د مسلمان زړه کې دننه پروت دی. خندا یا جامې دا کله کله خلک د معاشرې د وجې نه داسې کوي، خو د هر انسان په زړه کې یو داغ پروتي، هغې ته چې متوجه شي هغه تمام نعمتونه ته هیر شي. نو موږ او تاسو چې کومه زندګۍ کې اوسېږو دې کې رونو خفګان ډېر دی او خوشحالي کمه ده. موږ او تاسو دنیا کې خفه ډېر یو، خوشحاله کم یو. د هغې وجه دا ده چې دنیا کې خفګان ذاتي دی او خوشحالي به ته راولي. خوشحالۍ باندې بس ستا خرچه راځي، په خفګان دې خرچه نه لګي. دا دنیا کې خفګان ذاتن دی. که څوک ووایي چې یاره زما بچي دې داسې لوی شي چې خفه دي، زما د خفګان د پاره د سبب وګرځېږي. نورونو د دې مدرسه نشته، دې باندې فیس نه راځي، بس خپل بچي همداسې پرېږدئ. لوپران بیکاره خلک به ترې جوړ شي، یوه روپۍ به دې ونه لګېږي او دا بچي به ستا د خفګان سبب شي. خفګان ذاتي دی. که تاسو وایئ چې دا پیسې مې وګټلې او دا یې د خفګان سبب شي، نو دا صندوق نه غواړي، دا بټوه نه غواړي، دا هېڅ شی نه غواړي، هسې کېده په یو تاخ کې. څوک به یې درنه پټي کړي نو خفه به شي، څوک به یې درته اوښلوي نو خفه به شي، څوک به یې درته اوس وځوي نو خفه به شي، څوک به درته پې کرښې راکاږي خفه به شي. ستا به پې یو روپۍ خرچه را نه شي او دغه پیسې چې د خوشحالۍ سبب او د خفګان سبب ته به لاړې شي. دقه رنګې رونو کور شو، یو سړی وایي دې کور کې دې زه خفه شم، بس لیو مه کوه، خیال یې مه ساته، یو روپۍ خرچه به دې نه راځي، څه موده پس به دا کور را پروزي یا به وڅڅېږي، ستا د خفګان سبب بشي. داسې ځمکه، داسې هر څه. دنیا کې خفګان ذاتي دی او خوشحالي دا به ته پیدا کې، په هغې به خرچه کې، هغې ته به ټیم ورکې، هغې ته به فکر کې. نو رونو دنیا کې به مسلمان خامخا خفای، خفګان به مسلمان دنیا کې خامخا کوي. نو تاسو ورته ټینشن وایو، مسلمان به دنیا کې خامخا ټینشن کې وي، غم کې به پروتي، فکر کې به پروتي. ولی د غم او د فکر اسباب دنیا کې ډیر دي. نو غم بکو. یو عالم نه چاته پوسو کوي د الله پاک ولی پیژنې، ویاو وی څوک دی؟ وی د الله ولی هغه چاته وایي چې والحزن رفیقه، غم د هغه ملګری. څومره اولیاء اکابر انبیا صحابه چې تیر شوي دي، نو هغوی ته دا لوړ مقامات په خفګان میلو دي. ګورئ څومره چا ډیر مصائب تیر کړي دي او څوک ډیر خفه شوي دي، هغوی ته خدای پاک دا لوی لوی مرتبې ورکړي دي. نو خفګان به موږ او تاسو خامخا دنیا کې کوو، بغیر د خفګان نه گزاره نه کېږي. خو خفګان دو قسمه دی. د خفګان متعلق دو څیزونه دي، یو ته د دنیا امور وای، یو ته د آخرت امور وای. څوک رونو د دې وجې نه خفه دی، نوکري میلو نه شوه، بچی میں نیکان نشو، جیداد ملو نشو، گٹا ملو نشوا، صحت میں خراب دے. نو خفگان با انسان خامخا کئی، ولی دا خفگان اسباب ډیر دی، خود دنیا سره تعلق دے. دویم نمبر خفگان اغا دے چی دا غید اخیرت سره تعلق دے. منگو تاسو تا شریعت وائی وی دا دنیا پا مصائبو مخفا کیگا، دا اخیرت پا مصائبو بانے خفشا او خپل ټول خفګانونه راجمع کا او اخرت ته متوجه کا. د اخرت فکر کوا، که دماغ راړې نو د اخرت په امورو، که جاړې د اخرت په امورو، که تکلیف ځان ته ورکې د اخرت په امورو، که مشکلات ورته د اخرت په امورو.
د دنیا بس جیل وی او د دنیا بس خفگان وی. دیو جی نرونو که تاسو د مخکینیو اکابرو د علماء واقعات اولید اغوی ټول زندگی د اخرت د غم د پاره تیر کړي وا. په بغداد کې د یو زنانه خاوند وفات شو. نو چې خاوند دی وفات شو هغه چون کې نیک زنانه وا، نو د بغداد چې څومره کلک او لوی علماء هر یوی کدا بی بی واده کوي نو چې زما بی بی شي، ځکه چې دا نیک بی بی وا او د لوی خلکو فکر د دیندارۍ سره یې ګوره، د خایس سره، د رنگ سره، د مال سره، د نسب سره نه. د هغه علاقې ټول علما رااله او هغه زنانه ته ورډباو، ورته وای زنانه که یقینا واده کول غواړي نو د عراق لوی علما او بزرگان او اولیاء راجم دي، من کې د یو کس انتخاب وکا ابستا خاون شي. هغه ورته وی زه خو واده کوم خود عالم سره، تاسو خپل منځونو کې راجم شئ چې د عراق په علاقه او وطن کې تاسو نه لوی عالم بل څوک نه، هغه ما ترا مخامخ کوي نو هغه سره واده کوم. هغه ټیک ده، خپل منځونو کې راجم شو. یره وي من کې لوی عالم حسن بصری رحمه الله ده او یقینا د لوی عالم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خصوصی شاگرد ده. نو حسن بصری رحمه الله ته د علماء وی تمن کې لوی عالم او بزرگ نو ته دې زنانه سره نکاح وکا نو د دې دین خدمت به آسان شي. نو حسن بصری رحمه الله راغه او دروازه ورته وډبولا، ازنانه ورته وی سوکه وتا علماء طویلو چې د یو لوی عالم انتخاب وکای نو زه هغه سره نکاح کوم. نو زه حسن بصریم د بصری حسن لوی عالم. ازنانه ورته وی سیب تا خو ډیر تکلیف وکړه او یقینا ما د حسن بصری نوم اورېدلی دی چې دا یو لوی عالم او بزرگ دی، د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا یو خصوصی شاگرد دی. خو سیب خفکیږه ما دا علم داس یو سیز دی چې دا پسترګو نخ کاری. زمونږ استادو د زمانه اکثر نظام هغه علماء خراب کړي دي چې ظاهری جامع د علماء اغوست د علماء نه دي. هر عالم کې رونو سلور صفت ضروری دي. دا درته ځکه چې څوک کم دوکه نه کی. هر عالم کې سلور صفت ضروری دي. نمبر 1 چې صحت برابر وي، په صحت باندې برابر وي، کپه وګونو کون وي اب سایلمو کی. دا د خدای دین دی او درون دین دی. پسترګو چړوند وي نه بس عالمي. ما پسې وابي راغله او پستر ګړوند ما ته مناظره کو په تقلید. ما چې الله دې په کتا غټوله زندگی په تقلید کې تیر کړه. متیاز ول چې دې څوک بوزینو په تقلید دی بوزي. لکه تا ته خود متیاو زې معلوم نه ده کنه. نابل درته وای دلته تشاو د سمات کا دلوی او د سمات زې درته نه معلوم، هغه درته وای دلته مات کنو کاغه جمعات کم کینولې نو تا ته پته نه لګي. نو تا ټوله زندگی په تقلید کې تیر کړې ته تو ښکارړوندې نو ته ما سره څه خبره وکې. نورونو که پستر ګړوند وي نو هغه نه چرته عالم جوړیږي چې دماغ کمزور او وړو کې اثر یا کې کار نه کیږي. زمونږ استاد مشران وای وی دې چرته انسان دو درې زلو وای کړي ناغه منډه کې نو بیا راشي، بیا ورته وای کړي ناغه بیا راشي. دا ولی دغه انسان یو ځل دو ځل درې ځل کړي وی بیا راځي. مچ یو ځل لا چې زمونږ استاد په پوزه کینی نمونږ تاسو اوشړو نو بیا راشي، نه به اوشړو نو بیا راشي، نه به اوشړو نو بیا راشي. دا ولی نمونږ تاسو خوب ته نه پریدي. دا ولی د چرګم سر وړو کې دی او د مچم سر وړو اکه مازغه کم دی. هغه ته چې کڼي ال تلاش خبره ته یې شنو واپس راشي، بیا ورته کڼي نو وېوري نو روان شي او چې ورا پوریزي بیا ته یې د قرانګي مچم دی. د سینه چې خلکو پورې خان دم غوري دا زمونږ د شریعت مسله ده. ګوري صحت باندې به برابرۍ
دماغ زبردست، غوږونه زبردست، سترګې زبردست، ژبه ډېره قیمتي، بدن زبردست. دا خو د خدای پاک درون دین دی. دې لپاره یو درون او کامل سړی پکار دی. دا د هر کو تعو کار نه دی. نو پہل نمبر شرط صحت ته. ها که خپل بچو باندې علم کوي نو کاڼو ګونګیانو او احوالان او شلان مراولی. دا یو خیسته بچی انتخاب وکي د خدای پاک د دین د پاره، نو بیا به کار برابري. دویم نمبر شرط په عالم کې دا دی چې دا به کامل عقل او کامل فهم والای. عقل به ډیر زیات زبردست. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تا امام محمد رحمه الله خپل مور راوسته، ورته وی صاحب ته سبق وای. هغه ورته وی ما سره به هغه څوک سبق وای چې څوک د قران کریم حافظي. وی صحیح ده. امام محمد رحمه الله مور بوتله یو هفته پس راوسته، صاحب زما د ماشوم ته سبق وای. وی ما ته نه وی چې څوک د قران کریم حافظ نه نو زما درس کې به نه کینی. وی صاحب قران کریم زده کو نو و ورځو کې قران کریم زده کړ. داسې زبردست فهم. نو فهم خو معلوم شکنه، اوس عقل معلومای. دا خو د یو مالدار شخصیت زویو او مالدار سړی چرته سبق ویلی شي الا ماشاء الله. نو عقل معلومای. ورته وی بچیا ورشه لاړشه بازار نه درې لري راوړه، خو تشه بنا خاشنو سره راوړه. وی خجی د لاړ یو لره یو لاس کې نیولې او بل لاس کې او یو خوله کې زما استاد ویلی دي. دا سره مخامخ شوی بچی کې د سبق ویلې. او یو روایت کې دا راځي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته فرمایل وای بچی دا او خواله او ونه سر ته او خېجوا خېجولې شي. وی ولې نه صاحب کومه تاسو ته ویل چې صاحب چټه خېجی. عقل معلومه ورته د اوخبه د لری زین را روان ک پتیزای نو دونی بیخته بیرور برخ نه خطر بیا به بوت او بیا به را روان ک بیا به بوت بیا به را روان ک ډیر ستړی شو خلی پیرامات دي. نو امام صاحب مجلس تناغه وی اوخ دی اوخه جو ورته وی صاحب تاسو فکر مکوئ بس خېجو مې ولک دمه کومن خېجی با دا سه ورته نه وی چې صاحب نه خېجی. استاد تاسو جواب ورکړي نو بیا لاړو بیا به بوتلو بیا ستړی شنو بیا را یو ته خېجو وی صاحب فکر مکوئ بس خېجی به ان شاء الله. ورته وی اوست سبق ویلې شي. عقل دم زبردست ہے، فهم دم درست ہے، ادب دم زبردست. نو دیم نمبر دا دے چې کامل عقل والا بھئی او کامل فهم والا بھئی. دا دار چاکار نه دے. دریم نمبر شرط دا دے چې زړه کې به د دین او د اسلام درد وی ګوره. کده لو پری د ګيري خیال نه ساتیا کمای، د ټوپې او د ویختو خیال نه ساتي، د خپل ناس ته خیال نه ساتي، د خپل خبرو خیال نه ساتي او ځان تسپک ګوري او سپک اعمال کوي، دی به د دین څخه خدمت وکي. ګوره د دین خدمت نشي کوله چې د چا په زړه کې درد او جمع ته پټیم راته د جمع غم ورسره، د منس فکر ورسره، د ذکر فکر ورسره، د درود شریف فکر ورسره، د په زړه کې د دین او د اسلام اهمیت پروت ده، د تبع الله د دین خدمت ورکوي. ګوره او څلورم نمبر شرط چې اسباب ورسره وي. کله کله سړی د غریبۍ په وجبانم کار نشي کوله، ولی کتابونه دا پکار دی، کمپیوټر نن سبا زمانہ کې پکار دی، خوراک او اسکاک نظام پکار دی. نو چې اسباب نه څوک د دین خدمت وکي. بہرحال دا زنانا ورته وی حسن بصری سے مخه پکېګا. علم داسې یو سیز دی چې پستر ګنخ کاری ټیک دلوی عالم به او خلق د علماء سره ذکر ربط ساتي چې دوی ته مشکلات پیخیږي او د عالم نه به تپوس کوي. نو عزت ما زکه ستا انتخاب کړی دی چې ما ته مشکل پیخیږي نو تا نه به تپوس کو. ویا وی زبتانه یو درې تپوسونه وکم نو که جواب دی راکو نو زبتا سره واده وکم. ورته وی وایا وی دا راته وایا چې الله براته ایمان راکې کنه
ورته ایمان ته څه پته ده چې ایمان به الله در کی کنه به در بنه کی وینه درځي وینا وی خزه ټیک شو په یو مسله باندې که چا عالم لنور دي نو خیر ده خو دیم تاسو کوم وی وایا وی الله به عمل نامه په خلاص را کېو که په ګس لاس باندې وی ما ته څه پته ده وی ټیک ده وی الله به خپل دیدار را کی کنه وی ما ته څه پته ده نو پتا بیا څه کوم ورته وی دا الله بندا چې د کله نم زبالغه شوی ما نو زما سترګو کې اوخ کې نه دی وچې شوی ټول زندګۍ کې می جړلې دي چې ای زما ربا مال به ایمان را کې کنا عمل نامه په خلاص را کې کپګس لاس باندې خپل دیدار برا کې کنا دا ټول زندگی ما پدې کې تیر کړې دا چې دا نشي حل کولې نو زه واده نه کوم ورونو دا غي ټول زندگی د اخرت د فکر لپاره چې خدای سب کیږي